پاکستان نه ډېره تنګه راغلی یم. زړه مې غواړي چې انډیا ته واپس لاړ شم خپل ملک ته. یا تورې شادو پتا باندې چا څه کوله هغه سنگ نه وه هغه راله راکړی وي د ټیکټ په بدل کې د الله که پتا باندې انډیا کې چا ویزې سرولې خو چې زمونږ په نصیب شو نه خورۍ او نه لالا نه د سره واده کولی شم خو خدای پاک دې واپس په هغه پوډریانو باندې ورپېښه کړه په پاکستان کې خو تاسو نشته. هله چې د انډیا دا بارډر مې پار کړ پاکستان نه خو ډېره په دور عالم د انډیا خو پوځیان هم پته نه چې جوړېدلي خو څه حساب دی شکر دی چې انډیا ته رالم. د باګوان لاک شکر دی چې زما د وړ سړی ماته میلو شو. زه خو ګرځېدم داسې سړي پسې زما په شان پوډري اوس په یو ځای شو ډېره مزه وکړې. یاره که زم په خدای په دې بشکان کې د دې پوډرو نم نشم وتي ولنه نمسته ممسته دې نه پوهېږم که کش لګې نو ولګوه. ولې نه ستا غوندې شهزاده ما چې ته په دې غونډ هندوستان کې نه لیدلی. بس دا خو د چا خبره وي د یو زړګي نه بل ته لارې او چې زما خوښه یې ستا به څنګه بدي جمع واده به راسره کې و د زړګي سره واده څه خبره نه ده خو زما خو په دې ټول هندوستان کې یو د باتروم عمره کور دی وړوکې غونته ټکه مونږ دواړه لرو. خو د چا خبره ویسل په لالي پورې او دا یو پې د بنګړو راځه چې پې ورځو مړی. زه دې ساعت کې دا رالم د پاکستان یو انجینر راتښتېدلې ده انډیا ته او دې نه زه اوس لږ تپوس پوښتنه کوم او چې کوم لوښي پکې راغلي خلک راغلي دي. د چنګ چنګ چینل د طرفه مونږ راغلي یو مونږ د دې نه یو څو پوښتنه کوو چې ته چې د پاکستان پرېښودو نه هغه زلمي صحیح نه هغه صحیح و یاره زمونږ هم پکې لږ تپوس وکړه که نه ته دې کښېنه زه لګیا یم. زه به ته لګیا یاره چې تاسو د مادورې په خوښه کړې ده یاره بس لالا دا دې خبره ده چې څه به درته څه کیسې کوم خو بس زه ناست وم او چرګټې میرګټې مې څکړې بس دا رانه یو کش یې را سره ولګو او بس واده را سره وکړو بس مې ځای اصل په لالي پورې او دا یو پې ماړه ته پرېوتو نو بس خبره جوړه شوه نو واده مو کړو نو بس دې نه د پاکستان هغه زلمي په سس نه هغه هغه به راپسې خپوي او واړه دي واړو هغه به هلته هغه پرېښود. تاسو هسې هم خفه یې په ته چې پاکستان کې د خاني پرېښوده دلته د حالاتو ته نه کتل دا چوپړې لکه تاسو زړه څه غواړي دا د بادشاهۍ ځای دی دې کې کولو مال میلاوېږي او ښه پسې خوشحال وي هېڅ غم نشته. روستې مې هېر کړی دی بس مخکې مې یار حاجي نو لکه اوس خو خوشحاله یې دشکي په تیلي خو دې په سر یخې دي له خیره دې په ځان اوبه راوړم. ما وی په جملې له چا د کوره روانې دي یا لکه کیمرامین صاحب دا شي که چېرې په پاکستان کې چا پرېښودنه دا به مونږ راشړو په دې خوا د چا ویزې هم نه سرولې او دا چې کوم دی نو دا د شرم لوښه چې کوم دی نو دله دلته چا جینۍ ورکوله خو همدغه شرم یې ورپورې وتپو او یو شرم چې نه وي نو بل شرم نه ځي او ملګرو زموږ یو مطلب صرف او صرف دا دی چې تاسو په مخونو خندا راولي او د دې کیسې دا حقیقت چې کومه نو دا ډېر خلک وایي چې دا جینۍ د انډیا وه زنده وه خو صرف د پاکستان هغه بدنامي کوله نو په دې باندې مونږ غلی نه شو پاتې کېدی او پاکستان زنده باد. دلته کې مونږ چې دا ویډیو جوړه کړه نو دې پکې پتیله ده او زه پکې جیټکې یم که نه نو دوه لوښي یو ځای شوي په زړه یې وانلې د زړه د کومې نه پاکستان زنده باد.